الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. محترم ورونو ډیره یو مهمه موضوع چې هغه د زړه حیثیت څه دی د انسان د بدن لپاره. الله سبحانه وتعالی زړه پیدا کړ او بیا د جسم لپاره یو بادشاه مقرر کړ او دا نور اندامونه د انسان دای ورله د فوج په مثال باندې وګرځول. نو چې کله بادشاه خشي نو د هغې رعیت او لاندې کوم خلک چې دي هغه خپله ښه کېږي او په هغې کې ډېر اثر د بادشاه موجود وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وإن فی الجسد مضغه، یقینا په جسد او د انسان په جسم او بدن کې یوه ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله، چې کله دغه ټوکړه روغه شي نو دې سره ټول بدن روغ کېږي. وإذا فسدت، او چې کله دغه ټوکړه فاسده شي فسد الجسد كله، نو د سره ټول بدن چې دی هغه خرابېږي او فاسد کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الا وهي القلب، دغه ټوکړه څه شی ده؟ دغه زړه دی. زړه نو د دې نه معلومیږي چې د انسان په بدن کې زړه ډېر لوی حیثیت لري. کله چې د انسان زړه ښه شي نو د فکر ښه کېږي، د ده فکر مثبت وي، د ده نه نیک عملونه صادریږي، د ته د نیکو اعمالو توفیق ورکولی کېږي، د ده وخت چې دی په صحیح شیانو کې مصرفېږي، سوچ یې ښه وي. او چې کله د انسان زړه خراب شي نو اول د ده فکر خراب شي، د همیشه منفي فکر کوي، ده ته غلط فکرونه او سوچونه راځي او دې ته د نیکو اعمالو توفیق نه ورکولی کېږي. د خپل وخت چې دی په بې ځایه شیانو کې چې دی مصرفېږي. نو زړه ډېر لوی حیثیت لري او ایمان د عقیدې وینا او عمل نه جوړ شوی دی، یعنی د زړه عقیده، د ژبې وینا او همدغه راز د بدن عملونه د دې نه جوړ شوی یو څیز دی چې کله په زړه کې عقیده راشي نو د دې په نتیجه کې په ژبه باندې اقرار راشي او بیا چې د بدن عمل شروع کی. نو زړه ډېر لوی حیثیت لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات. تقوا چې دا دلته ده او 3 ځلې اشاره وکړه خپلې سینې ته. نو دا زړه چې دی دا د انسان په بدن کې ډېر لوی حیثیت لري. د دې ټول نه دا معلومیږي. او د زړه د عملونو مراد هغه دی چې د هغې ځای زړه وي. لکه الله سبحانه وتعالی باندې ایمان راوړل. ایمان راوړل دا هم د زړه پورې تعلق لري. کله چې انسان په دې باندې تصدیق وکړي، اقرار یې په ژبه باندې راشي او په عمل کې دا وښایي، د هغې عملونه چې دی دا وښایي چې دې سړی مؤمن دی او په الله باندې ایمان راوړی. په خپل اختیار سره د الله سبحانه وتعالی سره محبت ساتل، د هغې نه ویرېدل، هغې نه امید ساتل، صبر او یقین کول او ویره کول او داسې نور. او د زړه د عملونو ضد ته چې دی مرض ویلی کېږي. مرض وایي د انسان چې دا د زړه بیمار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې انسان یو خطا وکړي نو د په زړه کې یو داغ ولګولی شي. نو که چېرته دغه لرې کړي او استغفار ووایي او توبه وباسي نو د دا زړه چې دی صفا شي. خو کله چې د انسان بیرته ګناه ته واپس شي او ګناه کوي او استمرار پیدا کړي په دې ګناه کې نو دا داغ چې دی دا ډېرېږي، حتی چې دا ټول زړه باندې دا داغ غالبه شي، ټول زړه له ونیسي. تعالی دغه انسان ذکر چې دی په قرآن کریم کې کړی دی. الله فرمایي کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون. هیڅ شی داسې نه ده بلکې زنګ جوړ کړی دی په زړونو د دیو په سبب د هغه عملونو چې دیو مخکې کړي دي. هغه عبادات چې هغه د زړه سره تعلق لري په نسبت د هغه عباداتو چې هغه د اندامونو سره تعلق لري د دې پیژندل ډېر زیات ضروري او واجب دي. ځکه دغه اصل دی، اصل او کوم چې دا نور عبادت دی دا د دې یو شاخ او یوه برخه ده او یوه ثمره یې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم. الله سبحانه وتعالی ستاسو
شکلونو او ستاسو مالونو ته نه ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، لكن الله سبحانه وتعالى ستاسو زړونو او عملونو ته ګوري. نو الله سبحانه وتعالى ته د انسان شکل مهم نه دی چې دا تور دی، سپین دی، دا د کوم نسب نه دی، دا د کومې ژبې نه دی، نه، دا ټول شیونه مهم نه دي. مهم څه شی دی؟ د انسان زړه او عملونه، چې د زړه څنګه دی، په الله سبحانه وتعالى باندې ایمان راوړی دی که نه دی راوړی، او دا پر خپل ایمان کې رښتینی دی که نه دی، او د دې عملونه څه دي، دا نیک عملونه کوي، بد عملونه کوي، د الله سبحانه وتعالى اوامرو تابعداري کوي که نه کوي، دا خپل ژوند مخکې څنګه بیایي. الله سبحانه وتعالى ته دا مهم دی، دا نه دی مهم چې که ته توري، که ته سپینې، که د دې قوم نه یې، که د هغې قوم نه یې، ستا دا ژبه ده او د هغې دا ژبه ده، او ته د دې ملک نه یې او هغه د هغې ملک نه یې. نه، الله سبحانه وتعالى ته مهم دا دی چې ستا زړه څنګه دی او ستا عمل څنګه دی. حسن بصري رحمه الله فرمایي چې زما دې په الله باندې قسم وي، ابوبکر صدیق رضی الله عنه په نورو صحابه کرامو باندې مخکېوالی د ډېرو منځونو او ډېرو روژو د وجې نه و، بلکې د هغې د ایمان د وجې نه و چې د هغې په زړه کې قرار نیولی و. نو ټول نه مهم شی چې دی هغه ایمان دی، او د ایمان اثر چې دی هغه په نورو اندامونو باندې کیږي.